تیر کلاس کې مونږ فارمز باندې خبرې کولې د فارم سب برخې مونږ ووي څه مونږ نه پاتې شو نو هغه باقي به نن وایو او د دې نه علاوه نور چې مونږ سره کوم کمپوننټس دي هغه به یو واتساپ سایټ کې ګورو تشریح کوو به کوم کلاسونه چې زده کولي دي هغه به تاسو زده کوئ چې کوم دي زده کولي دي هغه تاسو صرف ځان پې پوهیږئ او د استعمالولو په طریقې ځان پوهیږئ چې تاسو څنګه کولی شئ استعمال یې کړئ نو مونږ ټول څه فارم ریلیټ څه خبرې ټولې مونږ وکړي یوازې خبره مونږ سره د لیاوټ پاتې وه نو لیاوټ هم هغه تیر کلاس کې وي چې مونږ لیاوټ څنګه جوړو لکه څنګه چې مونږ ساده لیاوټ ویب سایټ کې جوړو د هماغه ګریډز په سیستم سره مونږ کولی شو فارمز هم کریټ کړو او که چېرته داسې رقم ته فارم غواړو نو دا هم تاسو د لیاوټ په شکل جوړولی شئ ځکه دا یوه رو ده او په دې رو کې چې دا 12 ګریډه کالم اخیستل شوی دی نو ټول همدغه یو انپوټ دی دلته هم همدغسې یو رو اخیستل شوی هغه رو کې چې دا مکمل 12 ګریډه کالم اخیستل شوی په 12 ګریډه کالم کې دا یو دغه اخیستی انپوټ یې اخیستی نو په دې طریقه لیاوټ باندې کار کیږي او دلته که تاسو هغه کوئ هم نه نو دلته تیار موجود دی لکه دوی تیار داسې کړی دی تاسو به دې نه دا کاپي کړئ کوم چینجز چې پکې راولئ نو تاسو کولی شئ پکې راولئ مثال د خبرې اوس که چېرته زما یو بل انپوټ هم همدغسې په کار وي لیکل چې اډرس 2 لیکل شوی دی نو لکه تاسو راشئ هماغه کوډ ته تاسو وګورئ تاسو پیدا کولی شئ په ډېره اسانۍ سره تاسو ته ښیم زه ګوره فارم کې چې دی مونږ سره چې لګېدلی دی فارم کې مونږ سره کلاس رو لګېدلي او په دې کې دننه بیا مونږ سره چې لګېدلی دی په دې کې مونږ سره یو هدف دی او د هغه چې کوم کالمونه دي هغه شپږ دي نو دا مونږ سره لومړنی انپوټ دی دا یو دی نو ګوره شپږ کالم یې دې ته ورکړی دی نو دا یو انپوټ چې دی شپږ ګریډ ځای اخیستی دی نو دا مونږ سره مکمل یو انپوټ دی ورپسې بله برخه ده نو دا هم ګوره کال ام ډي شپږ یې لیکلی نو دا دی نو ګوره شپږ یې دې له ورکړی شپږ یې دې له ورکړی 12 نو ګوره په هماغه لیاوټ باندې دی جوړ کړی دی راځو دې ته دلته که تاسو راشئ دلته ګوره چې اخیستل شوی دی کال 12 اخیستی نو دې ته مکمل یو ګریډ ورکړی څه ګریډ موږ سره موجود دی ټول دې ته ورکړی دی نو دا ګوره مکمل ویډیو اخیستی دی همدا ډول دا موږ سره چې دی دی هغه دویم دی دې ته موږ ګوره کال 12 لیکلی نو 12 ګریډ یې دې له ورکړی دی نو دې مکمله صفحه اخیستې اوس دلته چې راشئ نو دې ته وګورئ دلته لیکلی کال ام ډي 6 نو شپږ یې دې له ورکړی دی صحیح دی او دې نه لاندې چې راشئ بیا موږ سره دا یو دی نو دې ته څلور نور ورکړی ګوره کال ام ډي 4 لیکلی نو دا ګوره نیمه برخه د دې شوه او لاندې چې راشئ دوی دې بل ته ورکړی نو ګوره دلته په یو دغه کې بیا موږ سره 3 موجود دي په یوه رو کې موږ سره 3 کالمونه موجود دي نو په دې طریقه بیا تاسو کولی شئ خپل چې کوم د روګانو د کالمونو سیستم دی هماغه لکه چې موږ لیاوټ ویلې هماغسې تاسو یې ترتیب پرې جوړ کړئ او په هماغه طریقه تاسو کار واخلئ اوس که دې کې تاسو زیاتول او کمول کوئ نو څه مسله نشته هماغسې کېږي لکه څنګه چې موږ دلته بره کړی دی مثال د خبرې اوس زه غواړم د دې نه لاندې هم یو بل انپوټ ولرم او هغه دې هم په همدغه بیټ کې وي نو اسانه طریقه خو همدا ده چې دلته بره موږ تیار اخیستی که نه دلته تاسو راشئ دا یو اخیستل شوی دی نو دا دې نه تاسې کاپي کړئ کاپي کولو نه وروسته چېرته یې غواړو موږ یې د دې نه لاندې غواړو نو دا موږ سره چې دی څلورم نه لاندې څلورم موږ سره کوم دویم نه لاندې دا یو نو شپږم یې دا دی چې دا یو دی موږ سره څلورم یې دا دی چې دا یو دی موږ سره او دویم یې دا دی نو دې نه لاندې اخیستل غواړم نو دلته به دا چې کوم پیسټ وی چې کله پیسټ کوم سیو یې کړم نو دلته وګورم موږ سره دا هم راغی نو په دې طریقه تاسو کولی شئ کالمونه واخلئ اوس دلته 3 دي زما په یو قطار کې 4 پکار دي نو په یو چې 4 پکار دي نو موږ ویل چې موږ سره 12 ګریډه دي که نه نو چې په یو رو کې ستا 4 پکار وي نو ته به څه کې ته به هر یو کالم چې دی هغه 3 ګریډ اخلي نو 4 په 3 کې 12 کېږي نو اسانه طریقه ده دف به واخلي کال به واخلي ام ډي او څو پکار دی ستا 3 پکار دی نو چې کله موږ 3 ورته ولیکو نو دا موږ سره یو شو همدا به کاپي پیسټ کړي بیا به کاپي پیسټ کړي او بیا به کاپي پیسټ کړي نو 3 په 4 کې 12 شو نو دا یو دونه تا واغوسو اوس په دې کې به ته چې کې په دې کې به ته انپوټ سم اخلي نو زه لمړی چې اخلم لیبل اخلم لکه دا زه تاسو مینولي جوړوم چې هماغه شی جوړېږي څه نوی پکې نشته او مثال د لیبل ورکوم مای فارم او په دې کې چې د انپوټ ورکوم او انپوټ چې د موږ سره موږ پرون ویل چې د دې د ډیزاین لپاره موږ فارم کنټرول کلاس لرو چې کله فارم په کنټرول ولګو نو زموږ چې فارم کوم ډیزاین د هغه تکمیلېږي پلس هولډر ورکوم مثال مای فارم ورکوم نو دا وګوره یو موږ سره دلته کریټ شو صحیح شو اوس بل دلته غواړو نو دې لپاره بیا دلته موږ یو بل دف اخیستی دی نو دې بل دف ته به راشي دې بل دف ته چې راغله ده به هم ته یو مثال یو لیبل اخلي او ورته مثال د لیکم چې مای سیکنډ فارم نو مای سیکنډ فارم ما ورته ولیکو انپوټ غواړم
او دلته هم کلاس هماغه لګو تر څو د بوټ سټرپ سټایل پې راشي. نو کلاس موږ سره فارم کنټرول دی. نو فارم کنټرول ما ولیکلو، پلس هولډر پکې لیکل غواړم، نو پلس هولډر پکې لیکم، ورته لیکم چې مای سیکنډ فارم مثال ما ولیکو. اوس که زه راشم وګورم موږ سره یو دا شو ما ویل چې په یو قطار کې څلور راولو، نو دوه دفعه ما واخیستو، په دوه دفعه کې ما وکړه دغه دریم دفتر راغلو، او په دې کې هم زه یو لیبل اخلم. نو بار بار اخیستلو ته ضرورت نشته، هماغه شی دا دې ځینه کاپي کوم، دلته پیسټ کوم، او د سیکنډ په ځای ورته لیکم تھرډ، او دلته هم ورته سیکنډ په ځای لیکم تھرډ. نو دا موږ چیرې شي په یو کاله په یو رو کې درې، او لاست چې موږ کوم د واخیست نو دا هم موږ کولی شو اوس په دې کې بل فارم والو، نو د براشي انټر به کې پیس به کې، او دا زموږ لاست ون شو. نو ګوره په یو رو کې موږ څلور انپټس واخیستو. نو هماغه لیاوټ چې موږ کوم ویلې دي د هماغه لیاوټ په طریقه تاسو کولی شئ فارمونه جوړ کړئ او کریټ کړئ جوړ استعمال کړئ. نو دا موږ سره خبره د شي ده، د خبر موږ سره خبره د فارم د لیاوټ ده. د دې نه علاوه بیا موږ سره ویلیډیشن دی. بوټ سټرپ مخکې نه فارم ویلیډیشن کړی دی او ډېر په ښه سیستم سره کړی دی، تاسو کولی شئ هغه استعمال کړئ. که چېرته تاسو خپله هغسې جوړول غواړئ نو هلته خو به یو جاوا سکرپټ تاسو نه ډېر استعمالېږي، او بل چې دی هلته لږ زر کارس تاسو ډېرېږي. نو د هغه لپاره دوی تیار کوډ کړی دی، تاسو کولی شئ استعمال یې کړئ. مثال دا یو فارم دی، کله چې په دې فارم کلیک کړئ نو دا ډایرکټ نه سبمیټ کیږي تر څو چې تا هر څه نه ورکړی، مثال نوم دې ورکړی، لاست نیم دې ورکړی، یوزر نیم دې ورکړی. و چې کله ورکې نو هلته تا ته راشي تا ورکړو، چې کله لرې کړې نو تا ته وایي چې دا نه دی ورکړل شوی، نو ته ورکړه. سیټي دا مثال د خبرې دلته چوز یو څه انتخابی، دلته زپ کوډ مثال دلته چې ورکې نو دا ګوره انتخابېږي. اګري باندې کلیک کړي چې بیا هم سبمیټ کړي نه سبمیټېږي، ولې سبمیټ دلته یو خانه موږ سره پاتې، چې کله دا ډکې بیا کلیک کړي نو تا سره به سبمیټ کېږي. اوس دا یو شی چې تاسو استعمالول غواړئ نو دې لپاره دلته ګوره که تاسو وایئ چې زه تاسو ته یو هلته ما تشریح کړی وی نو هلته به تاسو چې دی نو مشکل به تاسو ته دا پېښ شوی چې ډېر شیان دي باید تاسو بیا زده کړئ، نو چې زده کوئ به مسله دله جوړېږي. لکه دلته وګورئ یو کلاس لګېدلی دی، صحیح ده، نیډز ویلیډیشن، دلته چې دی یو اټریبیوټ لګېدلی نو ویلیډیټ، او دلته چې تاسو بیا وګورئ فار لپاره یو آی ډي اخیستل شوی دی، دلته یو دغه لګېدل، نو دې شیانو ته بیا ضرورت نشته. اوس که ته دا شی استعمالوې نو ضرورت نه دی چې ته هر څه A نه Z ولیکې، نو چې ته A نه Z لیکې خو بیا خو د دې بوټ سټرپ استعمال ګټه څه شی شوه، نو دلته هم هر څه لیکې او خپله هم هر څه لیکې، نو دلته تیار لیکلی چې لیکلی ته به دا څه کړي دې ځینه به کاپي کړي، او چې کله دې کاپي کړو او را به شي دلته به زه والم یو دف، او دف مې بنالم، زه به وګورم چې دا څنګه کړی دی، بس دې تیار هر څه کړي دي، بس دا یو کنټینر به واخلئ او کنټینر کې به دا ته پیسټ کړي. اوس دا ما ولې یوازې کنټینر کې پیسټ کړم، دا ما ځکه یوازې کنټینر کې پیسټ کړو چې دوه تیار لیاوټ جوړ کړی. څنګه جوړ کړی ګوره، فارم یې اخیستی، فارم ته کلاس رو ورکړی، نو موږ چې لیاوټ جوړولو مړه کنټینر اخلو، کنټینر کې دننه موږ رو اخلو، نو دوی ګوره تیار رو اخیستی دی، او په رو کې بیا کالمونه تیار اخیستي ګوري، نو ځکه ما نه رو واخیستو نه کالم، ډایرکټ مې په کنټینر کې پیسټ کړو، نو زموږ چې کوم لیاوټ دی هغه موږ سره راغی، نو دا هماغه فارم دی. خو دا فی الحال چې دی دا به موږ سره سبمیټ کېږي. که چېرته زه په دې کلیک کړم نو ګوره دا موږ سره سبمیټ کېږي، هغه کوم ویلیډیشن چې په دې لګېدلی هغه په دې باندې فی الحال نه اپلای کېږي، هغه به کله اپلای کېږي د هغه لپاره به تاسو دلته راشئ بوټ سټرپ سایټ ته او لږ به دلته لاندې راشئ. چې کله لاندې راغلی نو دا د جاوا سکرپټ کوډ دی، دا به هم تاسو دې ځینه کاپي کوئ، دلته به په دې باندې کلیک کړئ دا به تاسو سره کاپي شي، او چې کله مو کاپي کړو دلته به تاسو راشئ لاندې، او لاندې چې راغلی دا به تاسو دلته پیسټ کړئ. نو زه لږ دا کتل غواړم، نو دلته صرف د جاوا سکرپټ کوډ لیکل شوی، نو دا چې تاسو پیسټ کول غواړئ دلته به تاسو څه کوئ سکرپټ به لیکئ، سکرپټ به سټارټ کړئ او سکرپټ به تاسو کلوز کړئ. دلته وګورئ سکرپټ ټیګ به سټارټ کړئ، سکرپټ به کلوز کړئ، او د دې په منځ کې چې هلته چې تا کاپي کړی هغه به تاسو دلته پیسټ کړئ، او چې کله مو پیسټ کړه نو اوس چې دی دا به تاسو سره نه سبمیټ کېږي، چې کله په دې کلیک کړئ نو تا ته به څه درکړي ایرر به درکړي، ځکه دا ټول کار په چا باندې کېږي په جاوا سکرپټ باندې کېږي. نو د دې جاوا سکرپټ کوډ دلته تا سره موجود دی، دا به ته خامخا راوړې، چې دا ته رانه وړې نو ستا دا فارم ویلیډیشن چې دی دا به تا سره کار نه کوي. نو اوس دې کې تر ټولو غټه خبره دا راځي چې دا به مونږ څنګه منیج کوو. منیج کولو نه هدف دا دی اوس ضروري نه چې زما سایټ کې د فرست نیم موجود یا زما سایټ کې د لاست نیم موجود یا زما سایټ کې د یوزر نیم موجود، کېدای چې هلته انپټس جدا وي، کېدای چې زما ډیزاین جدا وي، زه کېدای چې په ټول په یو کالم کې راولم، زه کېدای چې دا به مونږ څنګه کوو، او همدغه مهمه برخه ده. باقي ډیزاین موجود دی تاسو کولی شئ استفاده وکړئ، نو زه تاسو سره په همدغه کار کوم، تاسو لږ غور وکړئ تاسو پرې پوهېږئ. نو هر څه نه وړاندې زه باید د مکمل فارم ته ټاپ او باټم نه مارجن ورکړم تر څو لږ برابر شي. نو دې مکمل فارم ته چې ټاپ او باټم نه مارجن ورکوم نو معلومه خبره چې دې په فارم ته ورکوم، ځکه دا هر څه په دې فارم کې موجود دی. دلته بس شی شمه دلته براشم ام وای ورته لیکم، نو ام وای نه مطلب دا چې مارجن ټاپ او باټم، نو دا چې ورکم نو دا ګوره ټاپ او باټم نه دی مارجن واخوسم، دا زموږ لومړی کار وشو. اوس راځو دا په بخښونو باندې وی چې تاسو لا پته ولګي دا څنګه موږ سره جوړ شوی. نو دا زموږ فارم دی،
او دا فارم دلته موږ سره کلوز شوی دی صحیح ده او په دې فارم کې بیا دا چې په دې کې یو کلاس اخیستل د رو او موږ ویلو چې کله موږ لیاوټ جوړو لومړی کنټینر اخلو بیا رو اخلو بیا کال کلاسز اخلو نو دلته رو واخیستل شو نو دا تر دې پورې دا یو سیستم شو نو دا موږ سره تر دې پورې یو سیستم شو اوس په دې کې دنه بیا موږ سره کالمونه اخیستل شوی دي لکه دلته چې ودرېږم زه دا کالم دیز نه شروع ده دلته اند ده نو دا ګوره دا یو بخش موږ سره صحیح ده دا وګوره دا موږ سره یو بخش ده ځکه دلته لیکل شوی ده کال MD4 نو مطلب دا کوم یو دی موږ سره دا موږ سره دا یو دی زه دا لري کوم نو تاسو په پته ولګي ګوره دا دیز نه کټ کومه صفهم ګوره هغه موږ سره لري شو واز دوه پاتې شو نو دا موږ سره دا شو دلته زه درېږم دا کال MD4 دی نو دا ګوره دا دیزي پورې ده نو دا موږ سره بل بخش دی دلته بیا هم زه درېږم نو دلته ګوره دا موږ سره دی بل بخش دی صحیح شو دا زه بخښونه لومړی اړوم بیا تاسو ته ایډیټ کوم دا موږ سره بل بخش دی نو دا هم زه جدا کوم تاسو له پته ولګي دا موږ سره بل بخش دی دا هم زه جدا کوم او دلته راځم کال MD3 دا موږ سره جدا بخش دی او دلته راځم دا موږ سره چې دی دا موږ سره جدا بخش دی او دا موږ سره جدا نو دا جدا بخښونه دي په دې کې اوس تاسو غور وکړئ دې کې موږ سره څه نوي راغلي دي دغه فار چې دی په دې لیبل کې چې لګېدل دا که تاسو لري هم کړئ دا تاسو له ستونزه نه جوړوي ښه مثال کې دا فار دیز نه لري کړم نو دا زموږ په فارم باندې هیڅ اثر نه غورځوي که زه د اوس کلیک کوم هماغسې ریزلټ راکړي دا فار څه لپاره دی دا فار د دې لپاره دی چې دا یو چې دی دا چا پورې تړي دې پورې تړي څنګه تړي لږ زما خبرو له غور وکړئ لږ دې فارم ته وګورئ د دې فار نه مطلب دا دی دلته تاسو وګورئ فارم ته دا لیبل دی او دا انپوټ ده دا وی چې دا لیبل د چا لپاره دی نو دا لیبل د دې انپوټ لپاره دا څنګه پوهیږي دا لیبل د دې انپوټ لپاره دی ځکه په دې فار کې یو آی ډي پاس شوی او هغه آی ډي چیرته موجود دی هغه آی ډي په دې انپوټ کې دلته د آی ډي په نوم موجود دی دا وګوره د انپوټ کې دی یو آی ډي اخیستی او د آی ډي ویلیو دلته فار کې ورکړل نو مطلب دا چې دا لیبل د انپوټ لپاره دی اوس دلته د دې څه ګټه ده د دې ګټه دا ده چې زه په دې لیبل کلیک کوم نو ماته به دا انپوټ انتخابي که زه په دې کلیک کوم نو دا ماته به دا انتخابي که زه په دې کلیک کوم نو ماته به دا انتخابيږي نو ځکه چې کله موږ لیبل اخلو نو موږ هلته ورته ډیفاین کوو چې دا لیبل د دې انپوټ لپاره دی دغه لیاوټ شاته پرېږدو زه تاسو ته دلته اگزامپل درکوم نو دلته به څه وکړم دلته به کنټینر کې بره راشم دې فارم نه دی باندې دلته یو کسټم فارم اخلم او دلته راځم چیک کوم لیکم چې div او لیکم چې موږ سره کلاس شه دی ګروپ انپوټ ګروپ په نوم کلاس دی نو دا ما واخلو انپوټ ګروپ او په دې کې زه یو لیبل اخلم څه شو لیبل می واخلو لیکم چې مثال د خبرې کسټم انپوټ چې تاسو په پوه شئ او دلته راځم یو انپوټ اخلم او په دې کې زه یو کلاس اخلم او کلاس به زموږ چې وي فارم کنټرول کلاس به وي او په دې کې به زه پلیس هولډر ورکوم نه ورکوم بس شو نو دا ما اوس جوړ کوم چې دی فارم ګروپ او دا چې د موږ سره انپوټ شو او دا زموږ لیبل شو اوس ګوره مسله څه ده مسله انپوټ ګروپ انپوټ ګروپ فارم ګروپ دی دا انپوټ ګروپ نه دی فارم ګروپ دی فارم ګروپ دی که فارم ګروپ دی انپوټ ګروپ او انپوټ ګروپ دی څه نو دلته وګورئ ښه دا چې دا موږ سره دا لیبل دی چې کله په دې لیبل کوم نو دلته څه اثر نه راځي ګوره زه په دې کلیک کوم دلته څه اثر نه راځي ولې نه راځي ځکه تر اوسه دا موږ بینډ کړی نه دی بینډ نه مطلب دا چې دا موږ دې پورې نه تړلی چې د دې برخه ده یا دا د دې برخه ده نو دا به موږ څنګه تړو نو په دې هر یو لیبل کې دلته یو اټریبیوټ موجود وي د فار په نوم باندې چې ته به ډیفاین کړې چې دا لیبل د چا دپاره دی نو چې هغه ډیفاین کړې ته به چې کوم انپوټ لپاره تا ډیفاین کړې هماغه انپوټ کې به ته یو آی ډي واخلې مثال دغه آی ډي ما د 1 په نوم واخیستو او دغه 1 چې تا کوم آی ډي واخیستو دا به ته چېرته پاس کړې دا به ته په دې فار کې پاس کوي نو چې کله دا په دې فار کې پاس کړو نو دې مطلب دا دی چې دا لیبل دی د چا لپاره دا د انپوټ لپاره دی نو دا اوس وتړل شو او چې کله زه په دې کلیک کوم نو دا به موږ سره چیک کېږي دا به موږ سره انتخابېږي چې ګوره په دې کلیک کوم نو دا موږ سره فوکس کېږي ګوره زه خورالم کلیک په دې لیبل کوم خو فوکس په چا راځي په دې فارم راځي په دې انپوټ راځي ولې راځي کله دا موږ ورته ووي دا لیبل چې دا چا لپاره دا د انپوټ لپاره دی دا پسې پوهېږي دا په آی ډي پوهېږي او آی ډي چې دا مو تاسو ته مخکې لږ تشریح کړی نو دا کنسپټ یو دلته موږ سره موجود دی نو ځکه مې تاسو تشریح کوم چې دلته تاسو پې پوه شئ نو دلته موږ سره هماغه شی دی چې تاسو دا فار ته لرې هم کړئ تاسو ته مثلا راځي یوازینۍ مسله دا چې بیا ته په دې انپوټ کې په دې په لیبل کلیک کړئ نو دا انپوټ به تاسو نه انتخابي اوس ګوره د دې لپاره چې موجود دی دا فار اخیستل شوی چې کله په دې کلیک کوم په دې کلیک کوم دا انتخابېږي خو چې ته راشم او دا فار دیز نه لرې کوم دا فار ما دیز نه کټ کړل لرې مې کړو اوس چې کله زه په دې کلیک کوم نو ګوره دا موږ سره نه انتخابېږي
ګوره کلیک کوم فوکس پې نه راځي خو چې کله په دې کلیک کوم په دې فوکس راځي ځکه په دې کې لا تر اوسه فار موجود دی نو دا موږ سره د فار کار دی او ان شاء الله تر دې پورې به ستاسو کنسپټ کلیر شوی وي او دې فار کې ویلیو د چا پاس شوی دی آی ډي ویلیو پاس شوی نو تر دې ځای پورې کې بیا ستاسو نه په کانو تاسو کولای شئ دا فارم دې نه لري کې او دې نه د آی ډي هم لري کې نو دا دواړه که تاسو لري کې نو تاسو په فارم باندې کوم اثر دی هغه به نه غورځيږي اوس به هم ستا فارم هماغه سي کار کوي یوازینی فرق چې راغی هغه دا چې کله ته په دې لیبل کلیک کړې نو فوکس به په دې باندې نه راځي نو هغه کله راځي چې کله د تا چی اخسته وي تا فار اخسته وي او تا آی ډي اخسته وي نو دا دواړه پرې نو د دوه شان په معنا تاسو پوه شئ په دې ټولو کې هم دا شی استعمال شوی دی دا دوه شیان یو فار او یو آی ډي نو دلته هم راشه یو فار استعمال شوی یو آی ډي دلته هم راشه وګوره یو فار استعمال شوی دی یو آی ډي استعمال شوی په دې ټولو کې دا موجود نه دا د شیان ما تاسو له شی تشریح کو دا مې تاسو له پدې تشریح تاسو پدې پوه شئ چې دا پدې کې سړي نو دا مونږه دوه شیان ما تاسو له تشریح کو چې مونږ سره فار دی او بل مونږ سره آی ډي دی او پدې تاسو پوه شئ اوس راځو پدې کې بل چې موږ سره کوم کلاس لګیدل هغه دلته وګورئ پدې لیبل کې پدې کې لګیدل د فارم لیبل دا یو کلاس لګیدل اوس د دې کلاس کار چې ګورئ دا کلاس دین لري کوم هفتو مې راځم دا وګورئ د دې کار دا دی چې دلته وګورئ موږ سره دا ماده دین لري کو دی او دې کې فرق وګورئ دلته موږ سره صرف مارجن موجود دی یو صرف فاصله موجوده خو دغه فاصله ختم شو ولې ختم شو ځکه دا کلاس ماده دین لري کو نو د دې کلاس کار دا دی استاد د کوم انپوټ او د لیبل ترمنځ کوم مارجن موجود یا د ترمنځ کوم ډیزاین موجود هغه د برقرار ساتي نو دا کلاس موږ سره لپاره استعمالو دا د خاطر چې د انپوټ او د لیبل ترمنځ کوم فاصله موجود هغه برقرار وي دا موږ سره یو کلاس دی نو د سره کوم تاسو کار نشي تاسو تیار واخلئ تاسو کولای شئ استعمال کړئ اوس راځو د لیبل خو کار ختم شو بس پدې کې هم دغه کار او دلته دا نوم لیکل شوی ته کولای شي دا نوم اډیټ کړي مثال زما فرست نیم نه ته پکاره د مثال د لیکم چې ایمیل نو چې کله ایمیل لیکم نو دلته ګورس موږ سره راغی د فرست نیم په ځای ایمیل راغی نو خو اسانه دي ان شاء الله پدې تاسو پوهیږئ دونه بس تاسو ذهن کار کوي اوس راځو انپټ ته په انپټ کې تر دې ځای پورې خو څه مسله نشته بلکې تر دې ځای مسله نشته بلکې تر دې ځای مسله نشته او تر دې د انپټ کې خو څه مسله نشته دا ټول ماته اوس ته ویل ګوره انپټ دی یو اټریبیوټ د ټیپ واسه دا تعالی خې چې په دې کې شی بل کلیکيږي یو کلاس چې دا ماته اوس ته پرون تشریح کړی چې دا د بوټ سټرپ کلاس چې تاسو له ډیزاین درکې آی ډي مې د لوست تشریح کړه ویلیو ماته تاسو له پېج ټی مې په تشریح کړو چې په دې کوم ویلیو پاس کینو دا ویلیو به چیرته راځي ډبل تر راځي دا مارک چې تاسو ښکاری کنه دا مارک د ویلیو په واسه ښکاری کړه دا ویلیو زدي نه لري کوم تاسو به دا مارک دلته نه ښکاری اوس هغه مارک دې نه ختم شو کما ویلیو تل لري کړه او کچې ته غواړي چې ویلیو بل شي واچې نو دی ویلیو کې د مارک په ځای ولیکه احمد نو اوس به تاسو دلته احمد شو کیږي نو ګوره تر دې ځای پورې دا د ایچ ټی ام ال کار دا موجود دی او دا کزلري کوم څه پروا نه کوي ریکوایرډ هم تاسو په ایچ ټی ام ال کې ویل ریکوایرډ مطلب دا چې دا فارم د کول حتمی او ضروری ده نو ته به دا خامخا ډکې او دغه ریکوایرډ دی چې کله تل د سبمټ باندې کلیک کړې نو تاسو ایرر درکې دا چې همدغه ریکوایرډ دی کله دا ریکوایرډ دیز نه لري کوم او سیو وکړم او راځم سفری لوډ کوم نو دلته موږ سره ایرر رانغه دلته موږ سره ایرر راغی نه که څه هم د فارم کې ما څه لیکلي نه دي خو ایرر رانغه ماته لیکي چې لوکس ګډ نو دا چې دا د ریکوایرډ کارو ریکوایرډ چې تعالی کو ستا ویلیډیشن ختم شو دلته به تاسو ایرر نه درکې چې دلته ستا فارم خالی دی او کچې ته ریکوایرډ بیرته راوالم اوس ګوره چې کله سبمټ کلیک کوم ماته ایرر راکې ایرر ولی راکې ځکه په دې کې موږ سره ویلیو نشته چې کله ته ویلیو واچې نو ستا ایرر به ختميږي نو ریکوایرډ چې دی همدغه ریکوایرډ چې تاسو جاوا سکرپټ وایي چې الکه په دې کې ویلیو واچوا نو که تا دا ریکوایرډ لري کو نو مطلب دا چې تا ویلیډیشن دی نه لري کړو چې کله سبمټ کلیک کړو ته به نه وي چې ستا دا خانه خالی ده دا و چې صحیح دی ورځه په مخ کې ځه نو دلته تاسو ته پته وصول کېږي چې تاسو مین کار چې د مین کار ریکوایرډ تاسو به ریکوایرډ دلته لګوي صحیح شو نو دا موږ سره خبره ده ریکوایرډ شو اوس دا لوکس ګډ چې کله دلته لیکل کوم ما دلته لیکي چې لوکس ګډ صحیح ده دا راشم سبمټ نو اوس ګوره دا موږ سره رقم نه خو چې کله لیکل کوم نو ماته لیکي لوکس ګډ دا لوکس ګډ موږ ته ولې لیکي ځکه دلته که تاسو وګورئ یو دفعه خصل شوی دی او هغه دفته یو کلاس لګیدل ویلیډ فیډبیک نو دلته دوه کلاس موجود دي چې یو موږ سره چي دی یو موږ سره ویلیډ فیډبیک دی او یو چې دی انویلیډ فیډبیک دی دا دوه کلاس دي چې ته کولای شې د په واسطه یوزر ته میسج ورکړي چې څه کول غواړي دا دوه کلاس دي چې ته یوزر ته میسج ورکولای شې دلته چې استعمال شوی دی دلته ویلیډ فیډبیک استعمال شوی دی ویلیډ فیډبیک استعمال مونږ هلته کوو چې کله فارم صحیح فیل کیږي نو دلته به میسج ورکړي چې ستا کار صحیح وشو نو دا موږ سره چې دا موږ سره د فیډبیک خبره ده چې کله سبمټ کلیک کوم نو ایرر ورکړي چې کله لیکل کوم نو ماته چې لوکس ګډ کله دا میسج بدلوم نو راځم ورته لیکم چې
پښتو کې لیکم ډیره ښه ده. نو ما ورته ولیکه ډیره ښه ده. صفحه مې ریلوډ کو سبمیټ مې کلیک کو اراده چې کله زه لیکل کوم نو ماته چې ډیره ښه ده. نو دا وګوره میسج موږ سره بدل شو. دا چا کار دی؟ دا د دې کلاس کار دی. کله دا ویلیډ فیډبیک دې نه لري کم نو بیا به دا کار موږ سره نه کیږي. اوس ګوره هغه ډیره ښه ده مخکې له پرنټ شوی دی. ډیره ښه ده موږ سره مخکې له پرنټ شوی دی. نو دا د همدغه ویلیډ فیډبیک کلاس کار دی چې تا دا میسج دلته چک کیږي. کله ته فارم سبمیټ کوي ایرر درکې چې کله لیکل کې نو تا ته میسج پرنټ کیږي چې ډیره ښه ده. نو دا چا کار دی؟ دا د ویلیډ فیډبیک کلاس کار دی. اوس دلته که تاسې وګورئ زه به دا بیرته چک کوم لوکس ګډ به کوم دا ما بیرته لوکس ګډ مې کو. اوس لیکل کوم مطلب وی چې لوکس ګډ دا انپټ هم دلته پرې. نو د دې انپټ چې کوم کار دی هغه موږ سره خلاص شو. تاسو هر څو پیژندو دغه میسج له کومه راځي. صحیح ده؟ دا میسج له کومه راځي دا چې موږ ته ویلیډیشن کیږي. دا ویلیډیشن چې کیږي دا د چا کار دی؟ دا د ریکوایرډ کار دی. نو په دې تاسو پوه شئ مطلب په دې کې دوه شیان مهم دي. کته ویلیډیشن لګول غواړئ نو دلته به ته اټریبیوټ ریکوایرډ اخلي او کته په دې کې میسج شو کول غواړئ نو ته به یو د اخلي هغه ته به کلاس ویلیډ فیډبیک ورکړي. کله د دف په ځای راشم پی واخلم نو هم د کولای شم. مهم ټیګ نه دی مهم کلاس دی. نو اوس ګوره ما د دف په ځای پی واخلم کله لیکل کوم نو ما ته ماغه شی راکړي چې لوکس ګډ خو رولز دا چې ته به د واخلي. نو دا د موږ سره لومړی انپټ د دې کار موږ سره خلاص شو. اوس راځو په دغه باندې کار کوو. دا هم دې ته ورته دې کې څه شته نه کدا ته تشریح کوم. نو ګوره لیبل دی لیبل کې فار لګیدل دی او کلاس لګیدل لیبل فارم لیبل. انپټ دی انپټ کې ټیب اټریبیوټ دی کلاس اټریبیوټ دی آی ډی دا او ویلیو پکې دا او ریکوایرډ پکې دا. نو څه چې موږ سره دلته برو اماغه شی دی او اماغه یو دف دی او په دف کې چې لیکل شوی دی یو کلاس ویلیډ فیډبیک لیکل شوی دی او پکې میسج دا شو شوی دی. نو چې کله تل سبمیټ کې نو تاسو تر دغه چې کله لیکل کې نو تاسو وی چې صحیح دی دا یو دی ښه نه دی. نو دا چې دا تل وی چې لوکس ګډ. اوس دلته یو بل شی وګوره چې کله سبمیټ باندې کلوم چې کله ایرر راځي نو ماته وی چې پلیز چوز ا یوزر نیم دا کوم ځای راځي. په دې ایرر خو مونږ پوه شو چې ایرر له کومه راځي. اوس دا له کوم ځای راځي دا میسج هم پوه شو دا په کوم ځای راځي خو دا کوم ځای نه راځي. دا وروره کوم ځای نه راځي. دلته یو بل کلاس لګیدل دی د انویلیډ فیډبیک په نوم باندې. د چی په نوم باندې؟ د انویلیډ فیډبیک په نوم باندې. دا میسج د کوم ځای نه راځي؟ د دغه ځای نه راځي. ما تاسو ته وی دوه کلاس دي یو ویلیډ فیډبیک دی یو انویلیډ فیډبیک دی. ویلیډ فیډبیک کله تاسو شو کیږي چې کله ستا فارم صحیح فیل شي. انویلیډ فیډبیک کله تاسو شو کیږي چې کله ستا فارم صحیح فیل نشي. نو چې کله ایرر ورکې نو انویلیډ فیډبیک کلاس استعمال او چې کله سکسس ورکې نو تبا ویلیډ فیډبیک استعمالي. نو دا د دې ځین راځي او نور ماغه شه دی لیبل اخسته دی لیبل کې فار دی کلاس دی اما خبره ده. صحیح ده؟ نو دلته چې دی یو څه اضافهونه دی له خاطر کړی چې دا شی پکې اچولې دی. نو دې لپاره دوی چک کړی دی یو سپین اخسته دی او په سپین کې دا شی لیکل کړه. دا دیز نه لرکم دا سپین سیو کوم نو ګوره هغه شی دیز نه ختم شو. نو دا اضافه پدې کړم صرف ته راشه دی انپټ تا انپټ کې چې دا ټیکس دی کلاس دی آی ډی دا او دا چې دا جاوا سکرپټ لپاره دی صرف د خاطر چې دا شی دلته لګیدل دی نو د خاطر ده څه مسله نشته. نور دا او ریکوایرډ دی ویلیډیشن لپاره او دې کې ګوره چې یو د بیا خاصه په دې کې لیکل دی چې انویلیډ فیډبیک. اوس کته همدغه انویلیډ میسج دلته شو کول غواړي په دې کې دلته کوم څه نه شو کی کنه دلته واجب بس ایرر درکې خو چې کله میسج کینو تاسو وی چې لوکس ګډ او کته غواړي دا انویلیډ فیډبیک دلته هم شو شي او دلته هم تاسو وی چې دلته یو شی ولي کنه دا هغه لپاره ډیر اسانه ده. دلته یو ویلیډ لګیدل یو بل دلته والا او تولي کا کلاس ورته ورکا کلاس به تاسو شوی انویلیډ فیډبیک به دا کلاس ورکو په کیولي کا چې فل او ورته ولي کا چې رائټ یور نیم. نو ګوره دوه کار وشو سبمیټ کا نو تاسو چې وی تاسو هیڅ مونږ وی لوکس ګډ راغی او موږ ته دغه رانهګه چې انټر یور نیم رانهګه ولی رانهګه زه دا وګورم د انویلیډ فیډبیک زه به دا ویلیډ ټیلر کوم چې دا ډول لکه چې یو ځای کار نه کیو کسه حساب دی بس دا خبره بنوک ده ځکه بیا تاسو دغه شی دلته بل مسله ده. نو فل حال دا بیرته خپل اصلي حالت تراولو. په دې پورې مسله ده چې کله ته یو میسج شو کول غواړي کله یو څوک فارم صحیح ډکې میسج شو کول غواړي بس دلته تورته کلاس والا چې ویلیډ فیډبیک په نوم باندې پاګه کې لیکلو کوم تاسو به شو شي او دلته په دې ځان پوي چې کله دا میسج شو کیږي د هغه لپاره دلته یو کلاس اخلي چې د انویلیډ فیډبیک په نوم باندې دا به زلر کوم دي نه دلته موږ سره لاندې موجود دی انویلیډ فیډبیک په نوم باندې چې اخیستل شو میسج خو دا انویلیډ فیډبیک تاسو رن کیږي دا په څه خاطر رن کیږي دلته به تا یو د واخسته وي یو چې به د اخستوي د به د اخستوي په دغه دف کې به دا چې انپټ به د اخستوي او دا د به د اخستوي په دې کې به یو کلاس ته لګولي هز ویلیډیشن په نوم باندې نو بیا به تاسو سره دارن کیږي
بره موږ سره ځکه نه رن کېږو چې دلته موږ ډایرکټ چې دی لیبل او انپټ اخیستی نو ځکه موږ سره نه رن کېدو. دلته به ته هغه دواړه چې دی دا لیبل او انپټ به ته یو بل دف کړه چې هغه ته به ته کلاس ورکړې هز ولیډیشن او بیا به دا تا سره کار کوي. خو دا دونه غټه مسله نه ده که ستا دا په کار یې همدغه انپټ دې ځینې کاپي که هلته واچو بس تا سره مکمل کار کوي. مثال که همدغه یو بل غواړم دا یو شی دا یو بل غواړم نو زه به څه کوم دا یو دی که نه موږ سره دا چیز همدغسې کاپي کړه او دلته بیا پیسټ کړه چې پیسټ دې کړو نو تا ته بل د شی درکړي یو بل به درکړي. دا معنی اضافه راغی دا شی نو ګوره بلې راکو او په دې کې به موږ سره هماغه مسلې وي. نو ګوره هماغه شی راځي میسج که ایډیټ کول غواړي ایډیټ که دا سپین ته لري که سپین لري کول غواړم نو سپین ما لري کو نور به کار موږ سره هماغسې کوي. یوزر نیم لیکل شوی یوزر نیم په ځای ورته لیکم چې فادر نیم نو ما فادر ورته ولیکلو نو ګوره دا فادر شو موږ سره. نو ایډیټ کول تاسو ته اسانه دی او تاسو په دې پوه شئ چې موږ دا څنګه ایډیټ کولی شو او په دې کې موږ سره کوم کلاسونه نور په ټول کې همدا کلاسونه دي. ګوره هر یو کې چې لاړ شي لیبل دی لیبل کې موږ سره فار دی انپټ دی ټیب دی پکې کلاس دی پکې آی ډي دی پکې ریکوایرډ دی. ریکوایرډ به تاسو خامخا ورکړئ که تاسو دا ور نه کو نو ستاسو کوم ویلیډیشن دغه به کار نه کوي او انویلیډ فیډبیک به تاسو شی درکوي تا ته به فیډبیک درکوي چې ستا دا کار نه دی شوی ته باید دا کار وکړي. همدغسې دا نور هم ټول موږ سره په همدې شکل سره ترتیب شوي دي او هر یو نه تاسو کولی شئ چې کار واخلئ. یوه موږ سره دا خبره شوه. بله خبره دا ده که تاسو دې فارم ته راشئ په دې فارم کې یو اټریبیوټ لګېدلی نو ویلیډیټ په نوم باندې دا چې دا موږ سره دا یو اټریبیوټ دی. که زه دا اټریبیوټ دې نه لرې کړم سیف یې کړم او راشم سفر یې ریلوډ کړم او سبمیټ کلیک کړم نو اوس ګوره موږ ته څه وایي هغه ایررز نه راځي. اوس د ایچ ټي ایم ایل چې خپل کوم ایرر دی هغه راځي. نو دا د همدې لپاره لګېدلی چې کله ته دا اټریبیوټ ولګې نو د ایچ ټي ایم ایل چې خپل کوم ایرر هغه به ختمېږي د جاوا سکرپټ او بوټ سټریپ والا ایرر به راځي. خو که دا تا لرې کړو نو بیا به د جاوا سکرپټ والا نه راځي بلکې د ایچ ټي ایم ایل والا هغه ایرر به تا ته راځي. مثال دا مې ډک کړو اوس ما ته دا ایرر راکړي دا دې کې زه ایمیل لیکم مثال د خبرې نو بیا به ما ته دا بل ایرر راکړي نو دا په دې شکل دی. دا اټریبیوټ به دلته لګې او باقي دا شیان ما ته تشریح کړو نو ته کولی شې له دې نه په استفادې سره خپل فارم کریټ کړې او مخکې ولاړ شي. نو دلته ټول هماغه مثالونه دي او تاسو کولی شئ له دې څخه استفاده وکړئ چې څنګه تاسو کولی شئ کار واخلئ. مطلب دلته دا ویل چې تاسو دې رقم ته هم چې تاسو په کار وي دا هم استعمالولی شئ او ما خبرې دي بس لږ چینجز پکې راوستی مطلب یې دا چې دا هم استعمالولی شئ دې رقم ته بټن هم استعمالولی شئ چې کله کلیک کوئ نو تا ته به صحیح کېږي چې کله انتخاب دي نو تا ته به ایرر درکوي. چیک باکس تاسو استعمالولی شئ فایل اپلوډ تاسو استعمالولی شئ نو دا کوډونه دي تاسو کولی شئ هغه کاپي کړئ او استعمال یې کړئ او ټول ټپس دي موږ سره نو ټول ټپس سره هم وایي تاسو استعمالولی شئ نو په دې رقم به تا ته ټول ټپس درکوي چې کله ایرر راځي نو هغه هم تاسو کولی شئ ریزن راکورډ کاپي کې هماغه شان لګېدلی ګوره فار دی پکې کلاس پکې لګېدلی دی ټایپ دی پکې کلاس لګېدلی دی آی ډي ده پکې ویلیو ده پکې ریکوایرډ ده پکې نور څه پکې شته نه یوازې هغه ویلیډ فیډبیک په ځای ویلیډ ټول ټپ لیکل شوی دا جدا کلاس دی. نو تاسو کولی شئ دې استفاده وکړئ. زه راځم که چېرته دلته راشم همدغه فارم کې دلته موږ سره کلاس شی لګېدلی دی ویلیډ فیډبیک دې په ځای ورته لیکم ټول ټپ ویلیډ ټول ټپ مې ولیکو زه راشم هلته ګوره سبمیټ باندې کلیک کوم نو زموږ چې کوم میسج دی هغه به اوس ټول ټپ کې موږ سره چک کېږي پرنټ کېږي. دلته څه چل دی یار valid tooltip زه به دا داسې دا مې په کوم یو ولګو په اول مې لګولی دی زه به دا داسې لرې کړم valid tooltip submit میسج ولیکه میسج نه شو کېږي بیا د جاوا سکرپټ سره ښه valid tooltip چې لیکې زه به داسې وکړم چې مکمل دا به دې نه زه دغسې کاپي کړم او اوس بیا وګورو دلته مسله دا ده چې دلته یو پوزیشن کلاس دا شیان لګېدلي نو دا به دې نه کاپي کړئ او د دې په ځای دلته پیسټ کړئ نو ستاسو مسله به حل شي. اوس به مسله حل وي ځکه هلته شیان لګېدلي نو کلیک کړه نو ګوره ستا ته میسج په دې شکل ښودل کېږي. دلته موږ سره ځکه کار نه کوو چې هلته موږ چې لګېدل دا کلاس موږ دلته نه و لګولی دلته دا کلاس لګېدلی خو ښه خبره دا ده چې هر یو تاسو استعمالوئ هغه مکمل کوډ دې نه کاپي کوئ چې کاپي مو کو راشي دلته واچوئ ستاسو چې کوم کار دی هغه به کېږي. نور ایډیټ چې کوئ نو دې نه تیار تاسو لګېدلی دی بس تاسو کاپي کوئ پیسټ کوئ نو دلته ما واچو سیو مې کو راغلم نو اوس ګوره چې کله زه سبمیټ کلیک کوم نو ماته میسیجز په دې شکل شو کېږي. نو اوس په دې کې چې تاسو ایډیټ کول غواړئ تاسو کولی شئ بس کم و زیات پکې راولئ او استعمال یې کړئ. نو دا موږ سره خبره ده ویلیډیشن ده او په فارم کې چې موږ ویلیډیشن کوو نو دا موږ سره دې کار ده. نو زموږ چې کوم د فارم کار و هغه مکمل شو دې نه وروسته انشاءالله زه په دې امید یم چې تاسو کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره فارمز کې کار وکړئ او مخکې لاړ شئ.